سلامونه او ستړي مشئ. زه شاپور بختیار یم او تاسو مسیر ګورئ. نن را سره په خپرونه کې د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب میلمه دی. ملتیا مو وکړئ. مجاهد صاحب ستړی مشئ. سټوډیو ته په خیر راغلی. خیر او شکر مو ده. مخکې له دې نه چې دغه نورو پوښتنو باندې راشم چې د ملي دفاع وزارت اړوند دي، یوه تازه موضوع چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د افغانستان هغه شتمني چې هلته کنګل وه، دی په یو شکل باندې ډیره برخه یې 11 د سپتمبر قربانیانو په نوم ځانګړې کړې ده او پاتې برخه یې وایي چې خیریه موسسو ته ورکوو. لومړی ستاسو ځواب یا غبرګون په دې اړه باندې څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا دا فیصله د دوی چې کله ما ولیدل او زه خبر سوم ډېر منفي تاثیر یې راباندې وکړي او دا ډېره یو ظالمانه پرېکړه ده چې په هیڅ صورت هیڅ یو افغان ته دا د منلو وړ نه ده. بلکې کله چې موږ مطبوعات تعقیب کړي دي، په خپله امریکایانو هم دا پرېکړه غندلې ده او د یو منفي عکس العمل سره مخامخ سوي ده. زما په فکر باندې دا خو یو ظالمانه اقدام دی چې د افغانانو د شتمنۍ په هکله دوی داسې تصمیم نیولی دی او غوښتنه ورڅخه کوم چې پر دې پرېکړه او پر دې فیصله باندې د سره څخه غور وکړي. ډېر ناوخته سوی دی پر دوی خوارانو. 20 کاله تېر سوله، اوس دوی هغه کسانو ته دغه ورکوي، په اصطلاح یا دیت یا تاوان ورکوي. نو دا ډېره ناوخته او بې ځایه پرېکړه ده او بل په هغه مسله کې افغانان بیخي ښکېل نه وه. بل هغه کې یو افغان و عربانو تقریبا په هغه مسله کې. نو دوی تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې په هغه کې افغانان ښکېل وه که نه وه. نو برید چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمني د چا څخه د چا کنګل کیږي او د چا پیسې ورکول کیږي، دا ډېر یو غیر منطقي کار دی چې په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی او موږ یې ردوو یې. تقریبا شاوخوا 6 میاشتې کېږي چې اسلامي امارت په ټول افغانستان باندې حاکم شوی دی. تاسو د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر یاست. په دغه 6 میاشتو کې لویو لاسته راوړنې مو څه دي او د ملي دفاع وزارت اوسنی وضعیت څنګه ارزوئ؟ موږ خو چې کله د فتوحات راله او اسلامي امارت حاکم سو، نظام حاکم سو دلته، په هغه وخت کې زه دفاع وزیر نه وم بلکې د اسلامي امارت مرستیال په حیث باندې دلته د ټولو ادارو څخه مې نظارت کاوه. دلته یو ډېره غټه ګډوډي راغلې وه منځته، ځکه ډېر شیان داسې وه د دفترو د ادارو د وزارتو چې هغه یا چور سوي وه یا وړل سوي وه یا بې ځایه سوي وه، ځکه یو غټ تحول و چې رالی. په هر صورت چې کله موږ دفاع وزارت ته راغلي یو، په دفاع وزارت کې مو کار کړی دی، دلته پوج ټول د منځه څخه تللی و. نو د نوي پوج او د نوي اردو د رامنځته کېدو دپاره، د روزنې دپاره، د دوی د فعالیت دپاره، نظامي وسایلو هلیکوپټرو د فعالېدو دپاره موږ لاس په کار سو. تقریبا تر اوسه پورې موږ 40 طیارې هلیکوپټر او د نورې طیارې جوړې کړي دي، فعالې کړي مو دي چې اوس دا د پرواز ته آماده دي، پروازونه یې کړي دي او پاته سو 10 طیارې د فلحال تر کار لاندې دي، یعنې دا پرمختګ سوی دی او پاته سو تر 10,000 پورې د اردو ځواکونه موږ روزلي دي نوي. نو دا پرمختګ سوی دی او کم ثبت نام چې موږ کاوه د اردو دپاره تقریبا 80,000 ته رسېدلی دي. نو کار روان دی او دغسې نظامي وسایل چې بې ځایه سوي وه یا تخریب سوي وه یا دغه سوي وه، نو هغه موږ بیرته منظم کړي دي، ترتیب کړي مو دي. انشاءالله تعالی زه خو امید لرم چې په ډېر نږدې وخت کې به موږ یو پر خپلو پښو ولاړه اردو ولرو او ښه منظمه. او زما پوښتنه بله هم دا و چې آیا افغانستان به یو ځل بیا د یو منظمې قوي اردو خاوند شي؟ انشاءالله بیخي دا قوي امید لرم او کار مو روان کړی دی پر دې باندې چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ داسې یو اردو ولرو چې هغه به پر خپلو پښو ولاړ او د خپل هیواد او د خپلې خاورې ساتنه به کوي، د هیچ چا پر هیچ چا باندې به تکیه نه وي او هیچ چا ته به ضرورت نه لري چې مرسته وغواړي ورڅخه. انشاءالله موږ امید لرو او هوډ لرو او عزم لرو او انشاءالله په دې هوډ او عزم کې به کامیابه کیږو که خدای کول انشاءالله تعالی چې ډېر پرمختګونه به ولرو. بله، که څه هم دغه پوښتنه چې زه کومه نظامي اسرارو کې راځي چې څوک نه غواړي فشا یې کړي، خو افغانستان به که داسې اټکلي شکل باندې وویو د څومره اردو یعنې تشکیل به یې څومره وي تقریبا؟ د اوس دپاره چې موږ
کوم تصمیم نیولی دی یا د مشرتابه د خوا څخه موږ ته هدایت سوی دی تر 110,000 یعنی 110,000 کسانو پورې موږ تصمیم لرو چې اردو ولرو په لومړي پړاو کې. آینده به بیا ګورو د هیواد ګټو ته به ګورو او ضرورتونو ته به ګورو چې په څومره حد کې موږ مخ ته تللی سو او څونه اردو ته دا هیواد ضرورت لري. ابتدایي تشکیل مو تر دغه اندازې پورې په نظر کې نیولی دی چې اوس دا د کار روان دی باندې. بله آیا پخواني مسلکي افسرانو ته چې تقریبا د باندې روزل شوي وو ټریننګ لیدلی وو دوی ته به بیا چانس دی وي چې ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې تاسو سره کار وکړي؟ همدا اوس کار کوي. یعنی په دفاع وزارت کې که تاسې راسئ وګورئ کارمندان تقریبا په 90% هغه پخواني کسان دي دلته زموږ سره کار کوي خدمت کوي هیڅ چا ممانعت نه دی کړی او نه په منفي نظر ورته کتل سوي دي. او کوم کسان چې د تعلیم دپاره مثلا په تېره اداره کې مختلفو هیوادو ته تللي وه هغه هم کومه چې روزنه سرته رسولې ده فارغ سوي دي هغه موږ راغوښتي چې راسئ دروازې ستاسو پر مخ خلاصې دي هر ځای چې تاسو خدمت کولی سو موږ اماده یو چې د خدمت زمینه درته برابره کړو. او کوم کسان چې په تعلیم باندې اوس هم بوخت دي هغو ته مو ویلي دي چې تاسو خپل تعلیمي سلسله پای ته ورسوئ چې کله فارغ سولاست راسئ دا ستاسو وطن دی دا زموږ ستاسو د ټولو ګډ کور دی په ګډه به کوشش کوو چې آباد یې کړو جوړ یې کړو قوي یې کړو. بلې څو ورځې وړاندې ما یو رپورټ واورېد او همدارنګه تصویر مو ولید چې 15 پیلوټان بهرني هیواد نه بیرته راغلل. دوی سره تاسو خپله اړیکه نیولې وه څنګه مو دوی قانع کړل؟ آیا د نورو کسانو د بیرته راستنېدو دپاره کار کوئ که څنګه؟ موږ د اولې ورځې څخه دا عزم او دا هوډ درلودی چې هیڅوک باید زموږ د وهمه څخه یا د پردیو په لمسون باندې د هیواد څخه ونه وځي. کوم کسان چې وتلي وو هغو ته مو په شخصي توګه چې رابطه مو ورسره سوې ده یا د چا په توسط مو ورسره سوې ده هغو ته مو بلنه ورکړې ده. په عامه علی الاعلان مو دا خبره کړې ده په ډاګه مو کړې ده چې هر څوک راتللی شي خدمت کولی شي دلته که په هوایي قواو کې څوک مثلا پیلوټ یا انجینر یا بل څوک هر مسلکي څوک چې د هیواده څخه وتلی دي هغه دې بیرته راشي انشاءالله موږ به د خدمت زمینه ورته برابره کړو. نو د دوی سره د مختلفو لارو تماسونه نیول کیږي او نیول سوي دي. دا زموږ د دفاع وزارت د کارمندانو د خوا څخه په څوک سره په رابطه کې وه او دوی راله کله چې راغله د هوایي قواو قمندان صاحب ته ورغله هغه ورسره ولیدله دستي یې په وظیفه او په کار باندې وګمارل. بیا ما راوغوښتل د دې دپاره چې د دوی خپله هرکلی وکړم نو ورسره ومې لیدل ښه مجلس مې ورسره وکړي او دا وعده مې ورکړله چې انشاءالله تر پخوا به موږ تاسې ډېر قدر کوو او تاسې ته به ښه زمینه د خدمت برابروو او تاسې زموږ ورونه یاست هېڅ مشکل نشته. بلې که څه هم مخکې تاسو په خپلو خبرو کې دا خبره ځواب کړه خو بیا یو شمېر محصلین وو چې هندوستان ته یا ترکیې ته تللي وو د زده کړو دپاره د هغوی د زده کړې موده چې دی هلته پوره شوی بیا دلته اسلامي امارت راغی. ځینې وخت کې داسې خبرونه راځي چې هغوی شکایت کوي چې موږ بې برخلیکه یو. امریکا نه غوښتنه کوي چې زموږ سره مرسته وکړه. ستاسو پیغام دغه خلکو ته څه دی دغه ځوانانو ته چې د تعلیم دپاره تللي اوس په هغه هیوادونو کې دی ووایي چې برخلیک مو نه دی معلوم؟ زما پیغام دا دی ورته چې موږ دلته زمینه ورته برابره کړې ده. که څوک راتللی شي که څوک تماس نیولی شي رابطه مو پټه نه ده نو خپل مسؤلین لري را دې شي رابطه دې وکړي موږ بیا راوغواړو خپل هیواد ته دې راشي هېڅ د امریکا مرستې ته دې ضرورت نه احساسوي را دې شي خپل په هیواد کې خدمت یې وکړي موږ زمینه ورته برابروو هېڅ ستونزه هېڅ مشکل به نه وي ورته. بلې یو بله مسله ده چې د اسلامي امارت راتګ سره بیا په دې تېرو څو میاشتو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او ویډیوګانې خپرېږي چې نظامي وسایط ښودل کېږي چې ګاونډي هیواد پاکستان کې دي یا د کوټې څخه عکسونه راځي چې دا نظامي وسایط. زما پوښتنه دا ده چې دا څنګه او د چا لخوا نه انتقال شوي دي اخوا ته؟ اول خو زه دا خبر ردوم ځکه امریکایانو او پاکستانیانو ته په خپل اختیار هم ډېر شیان تر موږ تر راتګ مخکې ورکړي وه او پاته سو. بله خبره دا ده چې دلته کله دا تحول رالی کېدلی شي د بعضو بېنظمیو په حالت کې څه ناڅه بېنظمي رامنځته سوي یا مثلا هغه اولنی حالت چې و هغه کې موږ که څه شی بېځایه سوی موږ دا خبره نسو ردولی. البته چې کله زموږ نظم جوړ سوی دی موږ سخت بندیز پر دې باندې لګولی دی حتی و دې ته بیخي په کلونو کلونو د زندان او د حبس دغه ټاکلې د سزا ټاکلې ده چې که داسې څوک ونیول سو نو دا چې سرحدات زموږ مربوط دي موږ په سرحداتو کې ډېر کوشش کړی دی سرحدي لواګانو مسؤلین مو ډېر متوجه کړي دي چې تاسو کوشش وکړئ چې هېڅ شی د هیواده څخه ونه وځي
او دا خبره چې کیږي چې اسلامي امارت نشي کولای چې هغه وسایل چې دلته پاتې دي دا وساتي محفوظ کړي. دا صرف او صرف تبلیغات دي. موږ دا استعداد لرو، دا صلاحیت لرو او کولای شو چې هغه شان چې دلته پاتې دي که نظامي وسایل دي، اسلحه د هر څه چې دي دا وساتو او تر پخوا په ښه انداز وساتو. بله، یو بله مسله ده چې څه وخت مخکې تاسو په خپلو خبرو کې ګاونډیو هیوادونو نه په ډېره هیله او په درنښت غوښتنه وکړه چې هغه چورلکې او تیارې چې د افغانستان دي او په دې هیوادونو کې دي دا د بیرته راوګرځوي. په دې اړه مو آیا امریکایي خوا سره یا د دغو ګاونډي هیوادونو له استازو سره خبرې کړې دي؟ د خبرو نتیجه مو کوم ځای ته رسېدلې ده؟ از ما تر خبرو مخکې هم موږ کوشش کوو چې د دوی سره رابطه په یو طریقه ټینګه کړو او د مذاکراتو د لارې د خپل ملکیت بیرته زموږ خپل هیواد ته راسي. بله. تر هغه وروسته بیا زموږ د وزارت خارجه سره زه په تماس کې شوم. نو وزارت خارجه ته مې وویل چې هغه په دې باندې کوشش وکړي. نو هغوی اطمینان راکړي چې موږ د په ډیپلوماتیکي لارې انشاءالله کوشش کوو چې دغه کوم څه چې د هیواد څخه وتلي دي دا بیرته هیواد ته راسي. او دا هیڅ داسې یو دغه خبره نه ده، ځکه دا د هیواد ملکیت دی او څوک نشي کولی چې دا راڅخه سلب کړي. نو او نه موږ دا شی چاته ورپرېښولی شو. نو هر هیواد ته چې تللي دي هغه موږ ټول نوټ کړي دي. زموږ سره ټول یاداشتونه شته، که تیاري دي، که مثلا هر قسم تیاري دي، که هلیکوپتر دي، هغه زموږ سره دلته ټول لیستونه موجود دي. هر هیواد ته چې تللي دي په هغه پسې ثبت دي، لیکل شوي دي. موږ کوشش کوو چې په خبرو د مذاکراتو د لارې دا شی بیرته زموږ لاسته راسي او کومه لانجه او کوم مشکل را پیدا نشي. ځکه موږ نور غواړو چې د هیواد مو د لانجو او د ستونزو د مشکلاتو څخه راووځي. نو نه غواړو چې د ګاونډیانو او نورو هیوادونو سره مشکلات جوړ کړو. خو دا مو حق دی چې خپل د حق مطالبه کولی شو. د خپل هغه ملکیتونه چې زموږ دي په بهر کې هغه بیرته موږ ته راوسپارل شي. دا زموږ حق دی. دا په ټوله دنیا کې د هر چا حق جوړیږي. نو موږ د خپل حق مطالبه کړې ده او اوس یې هم کوو، بیا به یې هم کوو. بله، تاسو د لانجو خبره وکړه. یوه مسله چې د اسلامي امارت په راتګ سره تقریبا د اسلامي امارت مجاهدینو چې ستاسو د ملي دفاع وزارت مربوط کیږي، یو ځل د ایران پوله ساتو ځواکونو سره، یو ځل ترکمنستان پوله ساتو یا سرحدي ځواکونو سره جګړه کړې ده. دا جګړه ولې او څنګه رامنځته شوې تر اوسه؟ موږ ډیر کوشش کړی دی. د سرحدي مسؤلینو ته او سرحدي ځواکونو ټول ته هدایت کړی دی چې تاسو به کوشش کوئ چې د ګاونډي هیواد سره په څونه ښه انداز باندې ګزاره کیږي تاسو یې وکړئ. خو البته بعضې وختونه چې په تعصب سره باید ووایم بعضې لانجې د هغوی د طرفو څخه رامنځته کیږي، د هغوی د خوا څخه غیر قانوني مواد انتقال کړي. موږ یې مخه ونیول. کله چې موږ مخه ونیول نو د دوی د خوا څخه زموږ پر سرحدي ځواکونو باندې ډزې وسولې. یعنې لومړی ډز د هغوی د خوا نه شوی؟ لومړی ډز هغوی وکړي. موږ جوابي دغه ډزې کړي دي او جواب مو ورکړی دی. او پاتې ترکمنستان سره چې کله مشکل جوړ شو، یو پلای یو د افغانستان تبع افغان په شهادت ورسوي. نو ملکي سړی د هغه په هکله موږ خبرې ورسره روانې کړلې. دوی وویله چې بیا به هېڅکله دا شی نه تکراریږي. خو وروسته بیا دا خبرې لا روانې وي چې بل کس یې ډېر سخت وهلی و، یعنې داسې په بې رحمه شکل یې وهلی و چې بیخي هغه تر روغتونو پورې ورسېدی. نو په دغه صورت کې بیا موږ د خپلو خلکو او د خپلې خاورې د دفاع په خاطر د هغوی سره نظامي برخورد رامنځته شو. بیا مو دا خبره پسې تعقیب کړله. یعنی دا د سیمې د خلکو څخه تاسو پوښتنه کولی شئ، موږ د دغه شهید تاوان 10 لکه افغانۍ دا د دوی څخه واخیستله او کورنۍ ته مو تسلیم کړلې، او د زخمیانو دپاره مو هم د دوی څخه تاوان واخیستی. دا دغه سیمې خلکو ما سفر کړی و او د سیمې خلکو زموږ مسؤلینو راته وویله چې تر اوسه پورې د افغانستان په تاریخ کې، یعنی په د نږدې تاریخ کې دا نه وه تېره سوې چې مثلا د یو ګاونډي هیواد څخه دا تاوان اخیستل سوی. نو زما و ټولو ګاونډیانو ته پیغام دا دی چې موږ د هیچ چا سره لانجه نه غواړو، د هیچ چا سره جنجال نه غواړو. خو البته که زموږ پر خاوره باندې تجاوز کیږي، که زموږ خلکو ته تاوان رسیږي، موږ د خپلو خلکو او د خپلې خاورې دفاع کوو، په هر صورت یې کوو. هغه که د سر په بیه هم موږ یې کوو. هېڅ د هیچ چا څخه ډار نه لرو. بله ښاغلی وزیر، آیا پاکستان ته پر ډیورن کرښه باندې
د افغان تار د پوره کولو اجازه ورکوي؟ دا موضوع ډیره لنجمنه موضوع ده. تیرې ادارې دوی ته اجازه ورکړې وه او ټول سیمخردار یا ازغن تار چې دی دا تیر سوی دی په ډیر محدوده ساحه کې پاته دی. دا موضوع کې موږ تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی. ما دا موضوع د وزیرانو شورا ته هم وړاندې کړې ده او بیا مې مشرتابه ته هم دغه کړې ده وړاندې کړې ده. نو پر دې باندې مشورې روانې دي چې څنګه هدایت د مشرتابه د خوا څخه موږ ته کېږي انشاءالله د هغه مطابق به موږ عمل کوو. فی الحال خو موږ تر اوسه چاته اجازه نه ده ورکړې چې د ازغن تار تیر کړي. آینده چې تصمیم د اسلامي امارت او د مشرتابه هر څه وو د هغه مطابق به موږ اقدام کوو. آیا داعش د افغانستان د راتلونکي لپاره یو لوی ګواښ دی؟ زما په نظر داعش د افغانستان دپاره هیڅ ګواښ نه دی او دا تاسو ته به هم معلومیږي د افغانستان ولس هم الحمدلله هوښیار ولس دی او ډېرې تجربې کړي دي. دا معلومیږي و دوی ته چې دا څوک دي چې غټوي یې، څوک دي چې هڅوي یې، څوک دي چې د داعش خطر د افغانانو دپاره یا د افغانستان دپاره زیات احساسي او رابرسېره کوي. نو دا په لوی لاس و دوی ته یو کمپاین دی چې خلک یې کوي. نو کېدلی سي هغه جهتونه تاسو ته هم معلومیږي. موږ تقریبا په سل کې 85% 90% د داعش مخه نیولې ده. ټول د دوی دغه ګروپونه چې دي هغه کسان چې کار یې کاوه امن یې اخلالاوه د افغانستان د نظام ته یې صدمه رسول، خلکو ته یې صدمه رسول. نو د هغو مخه موږ نیولې ده. زموږ استخبارات الحمدلله ډېر فعاله دي او په دې کې ډېر کار کړی دی، ډېر خدمت یې کړی دی. الله پاک دوی ته اجر ورکړي او آینده هم انشاءالله تعالی زموږ امنیتي ځواکونه او استخبارات متوجه دي. دوی ته به هیڅکله موږ اجازه ورنکړو چې زموږ د هیوادوالو سر، مال، عزت او یا د نظام ته خطر پیښ کړي او یا مشکلات ایجاد کړي. بله، یو بله مسله چې په دې وروستیو کې په ګاونډي هیواد پاکستان کې یو شمېر بریدونه ترسره کیږي، بیا د پاکستاني چارواکو د کورنیو چارو وزیر او نورو مقاماتو خبرې چې ما واورېدې، دوی ادعا کوي چې دا وسلوال پټنځایونه په افغانستان کې دي، هغه ځینې په موږ باندې بریدونه تنظیموي او دلته په موږ باندې بریدونه کوي. آیا رښتیا دا ډلې په افغانستان کې دي؟ دا خبره زه ردوم، ځکه موږ د دنیا سره هم دا تعهد کړی دی په قطر کې په دوحه کې چې کله تعهد وسو د دې موږ دا وعده وکړله چې د افغانستان خاوره به د چا په مقابل یا د چا په خلاف نه استعمالیږي. موږ هم هغه تعهد ته ژمن یو که چیرې دنیاوال و هغه تعهداتو ته ژمن پاتې سي. نو موږ ټولو ګاونډیانو ته او لیرې پرتو هیوادو ته، د سیمې هیوادو ته، امریکا ته، روسیې ته، چین ته، ټولو ته اطمینان ورکوو چې زموږ خاوره به د چا په مقابل کې نه استعمالیږي او په دې کار کې موږ کوشش کړی دی، کوو یې، بیا یې هم کوو. دا الزامات یا مثلا دا تورونه چې پر موږ باندې لګیږي دا بې ځایه دي، زه یې ردومه او هیڅ حقیقت نه لري. بله، یو بله مسله چې ځینې کسان چې له هېواده بهر داسې خبرې کوي چې راتلونکي پسرلي کې به ستاسو په وړاندې مقاومت پیل کړي، ځواب مو دوی ته څه دی؟ دا هسې اوازې دي، د خلکو ذهنونه مشوش کوي، خلکو ته تشویش ایجادوي او کوشش یې دا دی چې فقط خلک په استقرار کې واچوي او دغه امن، دغه سوکالي، دغه سوله، دغه امنیت او دا خوشحالي پر افغانانو باندې پیرزونه ده. نو مختلف هیوادونه دي چې کمپاین کوي و دې ته. موږ به وحید چاته اجازه انشاءالله نه ورکوو چې هغه د هیواد امنیت اخلال کړي او یا دلته د نظام په مقابل کې ودرېږي. هر څوک د نظام په مقابل کې درېدی موږ به انشاءالله تعالی په نطفه کې خنثی کوو او مخه به یې نیسو. او زه هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې انشاءالله موږ په کار لګیا یو، اخته یو، کوشش کوو او ستاسو د امنیت او د دې خاورې د ساتنې دپاره، د ولس د ساتنې دپاره موږ شپه او ورځ په کار بوخت یو او انشاءالله تعالی چې کوشش به وکړو چې هیڅ مشکل هیڅوک ایجاد نه کړي. بله، که څه مخکې تاسو اشاره وکړه چې په دفاع وزارت کې تقریبا تر 90 سلنه پورې پخواني کارکوونکي دي، کار کوي، افسران دي. څو ورځې وړاندې ما په یو بهرني رسنۍ کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د قلوردو پخوانی قمندان جنرال فرید حمیدي په نوم مرکه واورېده. هغوی ادعا وکړه چې نږدې 2000 کمانډویان د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا نه یا وهل شوي، شکنجه شوي یا هم وژل شوي دي. آیا دا خبر رښتیا ده؟ دا هیڅ حقیقت نه لري. دا شان صرف او صرف د دې دپاره نشریږي یا دا خبرې د دې دپاره کیږي چې دلته دا موجودو کسانو ته
یو بې اطمیناني ورسره پیدا کړي. یعنې مثلا هغه په دې تشویش کې د خپل ځان د حفاظت لپاره چې هغه دوی چې بهرني هیوادو ته راسي لکه څنګه چې دوی وتلي دي دا خلک هم تشویقي په مختلفو لارو چې هیواد پرېږدي او د هیواد څخه ووځي او دلته زموږ نظام تر سوال لاندې راولي. زه چې دلته هر څوک اوسېږي د پخواني ادارې خلک اردو عسکر وه که د کمنډو وه که پولیس وه که هر څوک چې دلته کار کوي په اطمینان سره ویلی شم چې هغه دلته عادي ګزاره او ژوند کولی شي. افغانان د ټول افغانستان د ټولو وګړو ګډ کور دی د افغانستان. هیچ چاته موږ د افغانستان څخه د وتلو زمینه نه برابرو او نه کوشش کوو بلکې د پاتې کېدو دپاره انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او کوو یې. که چاته بالفرض د چا د خوا څخه دا مشکل جوړیږي کولی شي چې زموږ سره رابطه وکړي. شمیرې اعلان شوي دي. دفاع وزارت هم خپل شمیرې لري د شکایاتو او پاتې سو داخله وزارت یې هم لري استخبارات یې هم لري. موږ ته دې مراجعه وکړي هر ځای چې د هر چا د خوا څخه هر مشکل ورته جوړېدی موږ به یې مخه نیسو انشاءالله. ښاغلی وزیر یو مسله چې دغه تیرو شپږو میاشتو راهیسې د یونیفورم مسله ده یعنی ځواکونه که د دفاع وزارت دي که د کورنیو چارو وزارت دي یا هم د استخباراتو ریاست پورې اړوند دي مشخص یونیفورم نه لري. دا پلنګي جمپرې هر چا اغوستي دي په تالاشي کې ولاړ دي. څوک نه پوهېږي چې دا د کوم ارګان دی یا رینجر چې مخکې مشخص وي چې دا د اردو دي دا د پولیس دي دا سره ګډوډ دي. دغه یونیفورم دپاره کار چیرته رسېدلی دی او کله به یو ځانګړی یونیفورم ملي دفاع وزارت ځواکونه پیدا کړي؟ یونیفورم باندې کار روان دی. د رنګ تشخیص چې څنګه رنګ باید وي او بیا تر هغه وروسته د دې قرارداد کول او مثلا د یونیفورم ورته جوړول او عملي کول نو پر دې باندې کار روان دی. خو صرف مشکل دا و چې دلته موږ هغه وخت غواړو چې یو یونیفورم یو نظامي کس ولري چې هغه زموږ سره په مکمله معنا باندې مثلا ثبت نام یې سوی تثبیت رتبه سوی تعین بس سوی په هغه وخت کې بیا موږ دته یونیفورم واغوندو. پر دغه کار روان دی انشاءالله. په ډېر نږدې راتلونکي موږ امید لرو زموږ ټول وسلوال پوځ به مشخص یونیفورم ولري او د دغه ګډوډیو مخه به ونیول شي انشاءالله. بل یو بله مسله چې د اردو ځینې رینجر دي چې هغه د رنګ د خوا نه مشخص چې دا د اردو دي یا د ملي دفاع وزارت اړوند دي. اوس د امارت ځینې مجاهدین یا نورو ډلو سره دي. څو ورځې مخکې یو تصویر خپور شو چې رینجر د ملي دفاع وزارت د پیکا امر باندې دی یو ډاکټر اختطافیږي. د دوی د راټولولو لپاره کوم پلان لرئ چې د ملي دفاع وزارت وسایط فقط د ملي دفاع وزارت مجاهدین یا عساکر استعمال کړي؟ بالکل موږ د دې کار دپاره د اسلحو د مهماتو د مساعدو د حفاظت دپاره 3 هیئته ګمارلي وه. هغو خپل کارونه بشپړ کړي دي. اوس بل هیئت چې د مشرتابه د خوا څخه موږ ته په دې کې لارښوونه شوې وه چې دا هیئت به د دفاع وزارت وسایل اسلحه هر څه به دفاع وزارت ته سپاري. داخله وزارت به داخله وزارت ته سپاري همداسې استخبارات. نو په دې هیئت دپاره یو طرز العمل هم تیار شوی دی. په نږدې راتلونکي به کار شروع کړي او هر ارګان ته به خپل وسایل وسپارل شي چې د دغه بېنظمۍ مخه به انشاءالله ډېر ژر ونیول شي. بله یو پوښتنه بله ده که څه هم دا سیاسي دی خو تاسو هم په امارت کې په لوړ مقام کې هسې غواړم پوښتنه وکړم چې اکثره هیوادونه یعنی تقریبا ټول هیوادونه د دې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ټول شموله یا هم شموله حکومت جوړ شي. ستاسو په نظر باندې د دوی هدف د ټول شموله څخه څه آیا د دوی خبره منئ که نه دوی تعریف بل څه دی ټول شموله نه؟ زه خو وایم چې زموږ حکومت اوس هم ټول شموله او افغان شموله دی. کېدلی شي ابتدایي حالات په کمه کچه نیمګړتیاوې به ولري. پر دې باندې کار روان دی. دا اوس که تاسې زموږ کابینه وګورئ ولایتونه داخله وزارت په چوکاټ کې وګورئ د دفاع وزارت په چوکاټ کې وګورئ د نورو وزارتو په چوکاټ کې وګورئ د افغانستان د هر کنج د هرې ژبې او د هر رنګ سړی به پیدا کړي پکښې کې. که چیرې د دوی هدف د ټول شموله او افغان شموله څخه دا وي چې دوی بیرته پخواني ناکامه څیرې غواړي چې په حکومت کې شاملې شي دا نشي کېدلی. ځکه هغو امتحان ورکړي او په امتحان کې ناکامه شول. موږ نه غواړو چې د خپل نوی حکومت اسلامي حکومت او دا حکومت چې موږ ژمنه کوو چې دا به دلته به اداري فساد نه وي دا به ژمن حکومت وي دا به د افغانستان ګټو ته ژمن وي دا به د دین او د اسلام ګټو ته ژمن وي. دغسې حکومت کې بیا د دغسې فاسدو کسانو ځای دا ناشونې ده.
خو البته د افغانستان د هر قشر، د هر ولایت، د هر قوم، د هر ژبې کسان که څه هم په بعضو مواردو کې په بعضو ځایو کې کم وي، د هغو د زیاتولو او د افغانستان نور هم د دې حکومت د ټول شموله کولو دپاره جدي هڅې روانې دي چې انشاءالله تعالی دا کمې ستونزې چې په کومو ځایو کې لیدل کېږي دا به هم آینده کې ختمي سي او ورکې به سي او نظام به نور هم منظم سي. بله، یوه بله مسله چې مخکې په بل شکل باندې ویل کېده د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ د اختلاف مسله یادېده. مخکې په بهرني رسنیو داسې رپوټونه ورکول چې ګواکې د ملا برادر اخوند او د خلیفه صاحب ترمنځ یو بې اتفاقي ده یا خپل منځو کې جوړ نه دي. بیا دا ما د ملا برادر اخوند نه په مرکه کې پوښتنه وکړه، هغه په مطلقه توګه باندې رد کړ. اوس تازه بیا هماغه ځینې رسنۍ دي چې د افغانستان په نوم باندې د بهر څخه نشرات کوي. بل اوس یو رپورټ نشر کړی دی او دا ځینې ویلي دي چې د اسلامي امارت مشران په 3 ډلو باندې ویشل شوي. د ملا برادر اخوند ډله یاده کړې ده، د خلیفه صاحب یا قاني صاحب ډله یاده کړې ده او ستاسو ډله یاده کړې ده. آیا دا حقیقت لري؟ داسې کوم څه شته؟ دا صرف او صرف تبلیغات د دشمن همیشه یې کول، مخکې یې هم کول، اوس هم کوي، آینده هم موږ دا توقع نه لرو چې دوی بې نه کوي. واقعیت دا دی چې اسلامي امارت چې دی دا په سر کې یو امیر لري، امیر المؤمنین حفظه الله. دا نظام که زه یم، که خلیفه صاحب دی، که ملا برادر اخوند دی، که بل مسؤل دی، که بل مسؤل دی، ټول د هغه په اطاعت کې یو. زه نن دفاع وزیر یم، کوم سبا ماته ولایت راکوي، هېڅ ستونزه هېڅ مشکل به نه وي. څنګه په شوق او په څنګه عزم او اراده چې زه دفاع وزارت کوم، زه قلی اردوم کوم، ولایت هم کوم، ولسوالي هم کوم، هیڅ مشکل موږ نه لرو. دا یو نظام دی، یو رهبر لري، یو مشر لري، ټول یې په اطاعت کې دي او دې ګډوډیو ته په هیڅ کله موږ اجازه ورنکړو چې داسې یو ډلې ټپلې او داسې ګوندي نظام رامنځته سي. ځکه زموږ ادعا دا وه، زموږ مدعا دا وه، زموږ غوښتنه دا وه چې همیشه به موږ ویل چې موږ په افغانستان کې یو مرکزي قوي حکومت غواړو. قوي حکومت په دا رقم نشي راتللی چې زما یوه ډله وي، د خلیفه صاحب بله ډله وي، د ملا برادر اخوند بله ډله وي. ملا برادر اخوند زه پیژنم، زموږ مشر دی، مشر ملګری مو دی، او خلیفه صاحب چې ډېر وخت موږ څنګ پر څنګ په یوه مرستیالي کې کار سره کړي، زه یو مرستیال وم، دی بل مرستیال و. نو داسې یو ګزاره ده زموږ تر مابینځ الحمدلله لکه د ورونو. هیڅ ستونزه، هیڅ مشکل تر اوسه پورې یعنې په خبرو کې داسې یو جزئي اختلاف هم تر اوسه زموږ په مابینځ کې نه دی راغلی الحمدلله. ټول یوه پالیسي تعقیبوي، ټول د اسلام او مسلمانانو د افغانستان او د دې خاورې وګټو ته، ملي ګټو ته ژمن دي او انشاءالله دا به موږ ثابتوو چې موږ تر کومه حده پورې په دې خپله دعوه کې صادق یو. نو دا شیان چې دي دا د دشمن تبلیغات دي، آینده به یې هم کوي. افغانان باید په دې باندې پوه وي، هوښیار وي او دې شیانو ته غوږ ونه نیسي. ډېره مننه کوم ښاغلی وزیر، که اجازه مې وي په پای کې یوه شخصي پوښتنه چې واده مو کړی دی، بچیان مو شته او پرته د خپل کار څخه ورزش ځینې شیانو سره علاقمندي لرئ که څنګه؟ واده خو ما کړی دی، تقریبا 10 کاله مخکې مې کړی دی او بچیان لرم الحمدلله، 5 بچیان لرم. هغه ټان چې دي هغه سبقان وایي، تعلیم کوي. ډېر ښه. نو او نور کورنی ژوند هم الحمدلله ډېر ښه دی. ورزش هم کله کله کوو، اکثره وخت نه خلاصېږو ورته. نو الحمدلله ښه ژوند مو دی، ښه زندګي مو ده، د الله تعالی څخه راضي یو، خوشحاله یو. په پای کې که د افغانستان خلکو ته بیا هم کوم پیغام څه لرئ، نو د ملي تلویزیون کامره مو خدمت کې دی، ځکه خلک به هم تمه لري چې ستاسو نه یو پیغام واوري، خصوصا هغه خلک چې یا ویریږي اوس هم یا بل څه یې په زړه کې. زما د افغانستان ټول ولس ته، هغه ولس یا هغه کسان چې زما موافق دي یا د دې اسلامي نظام موافق دي، د دې امارت موافق دي، او هغه کسان چې مخالف دي، په مجموع کې و ټولو افغانانو ته پیغام دا دی چې بس دی، افغانستان دا ډېرې لسیزې په سره اور کې وسوځېدی، خلک شهیدان سو، کورونه ونړېدل، یعنی کم ظلم و کم وحشت چې په دې افغانستان کې ونه سو. نور مه پرېږدئ چې د افغانستان خراب سي. راسئ، که تجار یې، که ډاکټر یې، که انجینر یې، که سیاسي یې، که نظامي یې، که هر څوک یې راسه د دې وطن خدمت وکړه.
ولې نور هم خارجي استخبارات خارجي کړیو ته د نورو د اهدافو د شومو اهدافو دپاره ځان یو اله ګرځوي، یو ځای د داعش په نامه، بل ځای د مقاومت په نامه، بل نامه د قوم په نامه، د سمت په نامه. راسئ چې لاسونه سره ورکړو، نور افغانستان جوړ کړو. دغه امنیت، دغه سوله او دا نظام چې اوس راغلی دی، که خدای نه کرده تاسو د دې په مقابل کې درېږئ او مقابله یې کوئ یا اقلا ورڅخه تښتئ، دا به ناشکري زما په فکر باندې ډېره غټه ناشکري به وي او دا به د دې خاورې سره خیانت وي، دا به د دې نظام سره خیانت وي، دا به د ټولو افغانانو سره خیانت وي، هر څوک چې دا کار کوي. موږ آماده یو. زما مسؤلیت دا دی چې زه مو حفاظت وکړم، زما مسؤلیت دا دی چې زه د سرحداتو حفاظت وکړم، زما مسؤلیت دا دی چې ستا امنیت وساتم. که کومه نیمګړتیا یې راسه ماته ووایه چې دغه نیمګړتیا ده، په دې ځای کې زما مشکل دی، دا دلته ماته د سر خطر دی، د سر ته مې خطر دی، مال ته مې خطر دی، عزت ته مې خطر دی، ابرو ته مې خطر دی، زه دې امنیت نیسم. وکړه خدمت وکړه، زمینه درته برابره ده، کوم مشکل شته؟ نو ټول افغانان باید لاسونه سره ورکړي، نور د قوم په نامه، د ژبې په نامه، د سمت په نامه باید ونه غولیږو. دا د دشمنانو هڅې دي او کوشش دی چې دا کلونه کلونه کېږي چې کوي، آینده یې هم کوي. نو نور باید موږ د بل چا د لاس اله جوړ نسو او هیواد ته ژمن سو، افغانستان ته ژمن سو، دین او اسلام ته ژمن سو او ښه په صداقت او اخلاص خدمت وکړو. انشاءالله تعالی دا افغانستان به په آینده لسو کلو کې تاسو بیا وګورئ چې دا افغانستان به په سیمه کې به د دې هیواد په شان جوړ، سوکاله او خوشحاله هیواد ونه ویني. ډیره مننه کوم. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد چې سټوډیو ته مو تشریف راوړ او له موږ سره مرکه وکړه. ډیره مننه. دا دې خیر درکړي چې موږ ته مو دعوت راکړئ، زمینه مو راته برابره کړه. الله پاک مو خدمات، ستړیاوې، تکلیفونه ټول قبول کړي. کور ودان سلامت اوسئ. ډیره مننه. ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. تر بیا د خدای په امان، ښې چارې.